تراب صاحب خو لاړ، الله دې ورته د سخت سفر اسانه کړي. او ملنګ انسان و او نور خو زموږ او ستاسو په منځ کې نشته، خو غږ یې بیدار دی. داسې یو غږ چې د هر پښتون افغان زړګي کې کار کوي. تراب د مرګ وصیت په غور واوره، د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او دا ټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه. ټولې سره راویښ کړي وو. دا اوس کې کاروان صاحب ته دې الله عمر ورکړي، دا اوس یو شعر ورپسې لیکلی دی. زه درته وایم بلبل غږی و ګلاب و، یو ملنګ سړی تراب و، شعر شور د انقلاب و، شو ویده غږ یې بیدار دی. د سحر په اذانونو کوچېدلی دی له خوسته، زړه مې هم ورسره تللی په سفر د ننګرهار دی. او راته خیال د کاروان وایي ګوندې بیا په مخه درشي، راته خیال د کاروان وایي ګوندې بیا په مخه درشي. او ملنګانو سره پالي د ملنګو پر ویار دی، ملنګانو سره پالي د ملنګو پر ویار دی. ارواح دې ورته خوشحاله وي، روح دې ښاد وي او غمجن یې خو د زړه نه یې غمجن کړو.